مننه وایي چې وړه جنکۍ په یورای پوه شوه بکورم بنوی وړه جنکۍ په یورای پوه شوه مانګړي ته نه خوري سلاته غوړي باید مننه که قدرمن لیدونکي اورېدونکي که خیر وي بیا مشاعره چالان شوه قدرمن شعرونه رغولي دي نوس دي نن مې لږ مصرف وکړه یخني مې ورته جوړه کړې وه ماره یې ښې غوړې پیړې دي باړه یې سره وخوړه یس که خیر ووي چې مشاعران دې به پیل وکړي چې لټ کیم دغه ماړه یې عظیمه شي قدرمن په مشاعره پیل د تاکید مشاعرې په د اول سر کې میگی تکړه شاعر دی نمتی شاعر دی آشپز شاعر دی خدمتی شاعر دی ځکه دی چې میګ سره وي وشه میګه په ګډه به سره بوړوي ځکه دی چې کیم خاروق و به اسکره بالویز دی وریه دغه شاعر نوم دی ګلزینډای السلام علیکم مسلمان شای چری تکرای چې ژوندای ولیدي قدرمن مو سره خو داسې عجیبه شعر ده چې په تېښته کې مې ولیکل ارشاد مهرباني وکړئ چې څه نه څه غله خو په پټک تېر شول څه نه څه غله خو په پټک تېر شول ډېر ورخطو داسې چټک تېر شول ډېره مهرباني وی چې سا شکول مې ونه خوړل څه واجه وه سا شکول مې ونه خوړل څه واجه وه چې خبرېدلې نو مټک تېر شوه ډېره مهرباني او دا یو شعر ته ښه په غور سره هغې ژوند ته وي چې یوه ورځ و دغه بار پښتونه یوه ورځ و کسې دغه بار پښتونه چې لون د لار کیس په اټک تېر شوه یوه ورځ په کسې دغه لار پښتونه چې لون د بار کیس په اټک تېر شول یوه ورځ په کسې دغه بار پښتونه چې لون د لار کیس په اټک تېر شول ډېر ښه بیت دی او لکان شمال پیرون وویل ګرام وي لکان شمال پیرون وویل ګرام وي چې په خپل لیار باندې لټک تیر شول چې پښتونه غون په نوم نازیدل چې پښتونه غون په نوم نازیدل د خوشحال خان په نوم خټک تیر شول او اخیری مقطع دو وی چې د خاینون ګلزندای نه سامیږي د خاینون ګلزندای نه سامیږي قیصري نه په چټک تیر شول جناتي شي والله شعر دی ویالو بوتو د برکات شه وایي چې مسلماني په چا کې نشته خدا خیر کې بکورم بدوی کړه مسلمانی پوچھا کے نشتا آہ مجھے پیار ہو گیا یارا مړ ماشي کول وسه دا مولانا کما ګلزینډي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ډېر ښکلی شاعر ووایو ډېر سبکې پروته وي خو که سړی په غور سره فکر پو یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی دا پخوانی څه راته خلک په زړه کې ډېر ځي لري یه دغه شاعر نوم دی شړشنګل صاحب سړی ماسې ښه بخیر یې بیا د ښه دی څرنګه داسې بل رقم سره ولې لکه نژاده چې والا مو وزیر سازون لږ دا هغه که والا سخت په کایوري ورکې قدرمنه شعرونه ستړ ماشه وړه ستړ ماشه مو سره خو یو شعر دی ارشاد خدای دې وکړي چې توسې خوښه ور وګرځي ورته متوجه شوئ یا چې څوک چې میږي وطن سره خیانت کی خدای دې دومره سازو ورکو یا چې دا پوکه خوره خرڅوي خدای دې دومره سازو ورکو یا چې ځینې اصلي بچون دی د وطن په وطن زړه خوږېږي څه ته هم غږ دی
ځینې اصلي بچیون دی د وطن په وطن نه زړه خوږېږي چې په دروغه څېره وایي خدای د دومره سازو یا چې تور سپین روغلی میږ وطن ته یې شال جوړ دی څه ته فکر دی افغانونه تور سپین روغلی میږ وطن ته یې شال جوړ دی څوک چې میږ علمون و خیرون روشن فکرون کتلاوي خدای د دومره سازو یا چې افغانان را پوشه که پوهېږئ تو وینې ته ډېر تږي دي څه ته م غوږ دی یا چې افغانانو را پوشه که پوهېږئ تو وینې ته ډېر تږي دي څوک چې د افغان وینه تویوي خدای د دومره سازو اخري ټکی دی یا چې خپل دی وي په کوبل دی وي خو تل دی وي څه ته م غېږ دی خپله نه وي صورتو یا چې خپل دی وي په کوبل دی وي خو تل دی وي څوک چې د خپل نه ماني د پردي ماني خدای د دومره سازو امین که امین که چې میک خوره تا چیک په باده کسی تباه بربودی که خدای امین ویایی چې ترافیکه دوه ګټې دې وکړې ترافیکه دوه ګټې دې وکړې یو پیسه دور شو بل چرړاوي نه وایي مننه کوم شمګل صاحب را ډېره مننه کوم واقعا چې ډېر ښکلی شاعر ووایه ډېر صفکې پروته وي یسکه خیر وي میږي بل شاعر لري دغه نومتي شاعر دی خلک په زړه کې به خدا چې څه راځي لري ځکه چار وخت په غوسه کې وي دغه شاعر نوم دی جلای صاحب چې روشي تو څه شاعران ورونو ټول ستړي مشئ ټولو ته ښه راغلاست پروردګارم راته ژوندي لره ما سره څه داسې دی وایي چې قربانم شمشیر خو ما سره څه داسې دی وایي چې په خوله چې څه وایې نو وچ لکه اتل داسې یې په خوله چې څه وایې نو وچ لکه اتل داسې او نور په عمل کې خو کټ مټ لکه بوتل داسې وایي چې خلک تحلیل کوي خبره دې په تله تلي خلک تحلیل کوي خبره دی په تله تلي هر سړی پوه دی پیژني دي لکه غل داسې پیسې دي هر لوري ته بیا خپل وجدان دی هیر دی فکر کوم دی که پیسې دي هر لوري ته بیا خپل وجدان دی هیر دی او در اصل نور لکه د شنو لختو بنډل داسې اته چې موږ او تاسو ورته چې شین کوتاک دی وای چې غلا خیانت رشوت دا درې واړه پتا کې دي بس غلا خیانت رشوت دا درې واړه پتا کې دي بس د ټنډې نور دی دی ورک شوی وچ لکه سنډل داسې او دا شعر مې لږ مات ګډ کو کافیه کې لږ فرق راغی دا بیا وایم وای چې غلا خیانت رشوت دا درې واړه پتا کې دي بس غلا خیانت رشوت دا درې واړه پتا کې دي بس د ټنډې نور دی ورک شو وچ لکه سنډل داسې وای چې خلک په غړو کیسو تیر باسي خطا یې کړي نور خلک په غړو کیسو تیر باسي خطا یې کړي نور یې منافق ژوند تیروي په چلاول داسې او بیا وایي چې اوبه چې څومره پټې بوزي جوتېږي ورخ کې اوبه چې څومره پټې بوزي جوتېږي ورخ کې او بیا به دې وپېژنې خلک چې چټل داسې او وایي چې خو نن مدیر رئیس امیر حالاتو جوړ کړ درنه خو نن مدیر رئیس امیر حالاتو جوړ کړ درنه نور خو هغه لکه بوټان یې چې ګنډل داسې او وروستی مقطع ده وایي چې چلی پیژندې لیکوزه ناول نمراوي چې چلی پیژندې لیکوزه ناول نمراوي په شاګردانو کې له ټولو نه ټمبل داسې خدا ژانده لارانو بل رقم شعر دلی کلا خپل خزړه قربان دي شي ژوند اوسې تو سارا خیر سه کنه دا کوټه کې ویایی چې مزدگار ما که لویا خدایا خیر وکړه خدایا تا خیر ته
ډېره د افسوس کیسه ده که ته متوجه شوې مزدیګر ما که لویه خدایه چې مزدیګر شي توږدانۍ به صفا کومه چې مزدیګر شي توږدانۍ به پکومه یې ځکه چې مزدیګره وشه د زنه چې توږداني نه وي ځکه نسورې خوله ډاکې شړاپ تړاپ وي او شپه چې تېره شي ګهیزه ماله خو بیا مینځئ ځکه چې وګا ته خو بیا هغه نسوریونه درېمې قدرمنه خدای دا میږ تو سې دمر دوړ بیټي نه وړاوي کرک یم نه وشای بیګ ساراچ نه خلوشي یې چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ډېر ښکلی شاعر وویو یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی سره تو که خیر وي دغه شاعر نوم دی زرګل مشرفانه السلام علیکم وعلیکم السلام څه وندای ښه نه یم در بکوره رنگت خدای خشول وسه جاندای دوی بس روی شعر دکا اجازه رو که نربانی نه یایی که خیانه برخه کربوڑی رکم خیانه برخه کربوڑی رکم خیانه برخه کربوڑی رکم خیران پیران یه خرچوڑی رکم فکرم مننه یایی که خدای خدای پا بندی چرتا لاری ایسا خدای په بوندې چېرته لرې ایسه هله ماندیاشې ته دې دوړې راکړه ټول غریبان زوروی نه یې پرېږدی ټول غریبان زوروی نه یې پرېږدی بس خو پسې سپی وې هغې بوډې راکړه ډېره مننه نه خو صفا یې چې دومره روپۍ غواړم دې نه څه وې شهزاد سره نه خو صفا یا چې دومره روپۍ غواړم دې نه څه سره چنګېږي چرګوړې راکړه بس دا اخري ټکي دي که اخر دي د زنه خاینون چې انځرګوله وکسئ دا زنه خاینون چې انځرګوله وکسئ رشپات د خوله باز دي ته ونیسئ کڅوړې راکړه یاره مور ماشین زرګوله رشوت خوراک د خدای ته بابا بود بچایی خدای بیړای غار کا کینو رحمونه یایی چې پیغله خو یې خوښه مې نه یې خیر وکړئ د کورم به نه وي کړی نه کې بکوره پیغله خو یې خوښه مې نه یې نه مخ نه د پرانګه څپلۍ جوړه کړه بس خو نن سبا رنګینه دي خپل یو مخ رنګم سره ورکړه چې څومره پټین د مخ ته ورکړه خو یو رنګی نه به تخته چې یسوس کایدنده وشي یا بیا تک تر کړاغ د نه جوړ وي مننه کوم زرګل ډېره مننه کوم واقعا چې ډېر ښکلی شاعر وي او چې خرڅوړه یې کڅبالو سره ښایله قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره د غیزې پیروه بیا چې زه ګل باشر خان سره د خپله قدرمنه شعرونه تو ستازه رګم یغه پرمپلوی مهربانه خدای سپاره